دا حدیث نبی علیہ السلام مبارک پا منبر ویلے دے او بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا منبر ویلے دے او واقعہ دا سوا چی یو سڑیو نوم نه دی معلوم. بعضی علماء یې سنوم لیکلی دی خو هغه درنه خبره نه ده، مضبوطه نه ده. دا هغې سړي یو ښځې سره مینه وه او د هغه ښځې نوم هم نه دی معلوم. کتابونو کې د هغې قوي او درنه خبره کې نوم نشته. ام قیس ورته وایي، د قیس مور. اوس د قیس مور څوک ده؟ د قیس مور د کم کلي ده، د کم قوم ده، د کمې قبیلې ده، د خاوند دې څه نوم دی، د پلار یې څه نوم دی، بالکل د دې پته نشته. بعضې حضرات اوس پکې څه لیکل کړي دي خو هغه درنې خبرې نه دي، مضبوطې نه دي. د سړي نوم نه دی معلوم او د ښځې ولې کار ټیک نه دی شوی. نو صحابو کې دا خویو چې هغې به د چا پرده نه اغېسته، هغې به که چا نه غلط کار وشو، غلط عمل به وشو، به پټ ساته او که ښکاره کو به نو سړی به نه یادو، هغې به په مسلمان پرده چوله. او نبی علیہ السلام په خپل هم فرمایي من ستر علی مسلمن، که چا په یو مسلمان پرده واچوله ستر الله علیه یوم القیامه، الله پاک به د قیامت پر ورځ به پرده واچوي. مونږ وایو که نه چې یا الله د قیامت پر ورځ هم د رسوایۍ نه وساتئ، دا مونږ وایو. لکه د دنیا رسوایي د تیره بشي خو د آخرت رسوایي ډېره خطرناکه ده. او بلکې د مسلمان دعا کې دا دعا کوي، تاسو هم کوئ چې یا الله د دنیا او د آخرت د رسوایۍ نه مسات. د دنیا کمه ده او د آخرت ډېره زیاته ده. نو چې څوک د مسلمان په دنیا کې رسوایي ونه کي، بېعزتي ونه کي او په مسلمان د پرده واچوله، نو نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت په ورځ به په ده پرده واچو. د خدای ډېره لویه پرده ده. بیا د خدای پرده دا ده چې دې به شرموم نه. دې سړی هلته په څه شرمېږي؟ په ګناه. هلته الله دا پیغور چاله نه ورکوي چې ته پلانکي ولې زوی وې، ته د دې قوم ولې وې، ته ښکلې ولې نه وې، تا سره مال ولې نو، ستا کور ولې نو، ستا سترګه ولې ړنده وه، ستا خپه ولې ګوډه وه. دا پیغور نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ ځکه بنده وایي الله خو تا کړي دي. دا تور ولې وې؟ الله خو تا پیدا کړی م. دا ګوډ ولې وې؟ نو الله تا خپه ماته کړې ده. دا ړون ولې وې؟ الله خو تا ړون کړی م. دا پلانکي زوی ولې دی، پلار دی پلانکي ولې دی، پلانکي قوم، الله خو تا داسې پیدا کړی. نو دا پیغورونه الله نه ورکوي. په دې خدای څوک نه رسوا کوي. الله هلته په څه سړی رسوا کوي؟ ګناه دې ولې کړې ده، زما خلاف دې ولې کړې دی، زما دشمني دې ولې کړې ده، زه دې ولې خفه کړې ما. دا دې باندې الله سړي ته پیغور ورکوي. ما مال درکړه، ما ښکلی شکل درکړه، ما مسلماني درکړه، ما اړه کې درته ایمان واچو، ما بچي درکړل، ما عزت درکړو، او دا مونږ له الحمدلله خدای را کړي دي. د دې باوجود تا زه ولې خفه کړې؟ په ګناه به زه خفه کېدم په دنیا کې، تا ولې ګناه کوله؟ زه دې ولې خفه کړې ما؟ نو اتلس شلې زره قامه پښتانه وایي په هغه لوی میدان کې به الله سړی رسوا کي. نو چې څوک په مسلمان پرده واچوي نو خدای به دا پیغورونه هلته نه ورکوي. دا لکه وړه خبره ده که لویه خبره ده؟ دا ډېره لویه خبره ده. دا پیغور به نه ورکوي الله، پرده به واچوي. دویمه بې پردګي څه ده؟ دویمه دا ده چې جامې ته وباسي او بربنډې کې او دوزخ ته ور واچوي. دویمه بې پردګي دا ده، جامې ته وباسي بربنډې کې او دوزخ ته ور واچوي. نو چې دلته په مسلمان پرده واچوله نو هلته به د باندې خدای پرده واچوي، بربنډۍ به دی نه، جامې به نه هلته نه وباسي، دوزخ ته به د خدای نه غورځوي. دوزخ هم رسوایي ده. فرشتې به دې نه ډبوي، هغوی به دې په کوتکونو نه وایي، دا هم رسوایي ده، نه به یې رسوا کوي. نو دا ډېره لویه خبره شوه. نو د مسلمان صفت دا دی چې دنیا کې په مسلمان پرده واچوي، مسلمان به نه رسوا کوي. او که د ده نه یو غلطي وشوه بس سر پې کېده، کټوی باندې سر کېده، بس برغولې پې د پاسه نسکور کا، مخ مسلمان رسوا کوه ما، د مسلمان بېعزتي مه کوه، مسلمان مه شرموه. نو د قیامت په ورځ به خدای تا نه شرموي. ګوره د صحابو دا صفت. نو دې سړي غلط کار کړی دی، یو غلط کار ته شوی دی، نو نوم صحابو نه دی اغشتی، نوم نه دی اغشتی چې دی رسوا نشي، دی ونه شرمېږي. بس دومره وی مهاجر ام قیس، هغه انسان چې ام قیس سره مینه وه هغې دپاره هجرت کړی دی، نوم نه دی معلوم. او چونکې ښځې ته هم یو پوټې غوندې داغ لګي، نو د ښځې نوم هم نه دی ښولی چې ښځه څوک ته. خو واقع داسې وه چې دا سړی د دې ام قیس د قیس د مور سره د ده مینه وه، محبت و. نو د هغې د نکاح دپاره یې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو. دې ښځې سره مینه ده، دې سره زه واده کول غواړم. اوس چې واده کوم خو ما له مکې ته نه راځي،
راشه زبه د مکې نه ورپسې مدینې ته لاړ شم. هجرت غوندې لوی عمل یې وکړو. اوهو هجرت ډېر لوی عمل دی. هجرت ولې لوی عمل دی؟ پلار پرېښودل، زوی پرېښودل، قوم پرېښودل، ځمکه پرېښودل، آباد کور کوټې پرېښودل، هغه کوڅې چې سړي پکې خلپوسې کړي قسم دې سړي ته ډېر یادېږي. هغه خلپوسو والا کوڅې پرېښودل، قبیله پرېښودل، یاران او دوستان پرېښودل. دا ډېر ګران کار دی. ځمکه هم پاتې شوه، جایداد هم پاتې شو، قوم قبیله رونه تربوران دا ټول هر څه پاتې شو، ماماګان هر څه پاتې کېدل. ډېر ګران کار دی. بیا هجرت والا سفر څونه ګران دی. د مکې نه مدینې منورې پورې 400 د پاسه کیلومیټر مزل دی. 480 دی که 460 کیلومیټر مزل، 4.5 کیلومیټر مزل کوا. او دا 4.5 کیلومیټر مزل څنګه دی؟ د مکې ګرمي ډېره خطرناکه ده، بل شان ګرمي ده، بل شان. او په دې لاره اونه نشته چې دې لاندې کېني. په دې لاره بوټي واړه واړه بوټي دي، هغه سورې نه کوي. دته د کیکر یو بوټي نیم به پکې راشي، یعنې پوټینې پوټینې بوټي دي، سورې نشته. په دې لاره باندې اوبه نشته. او که د دریاب په غاړه دی اوبه ترخې دي، مالګیجنې دي. او لارم اوږدېږي که د دریاب په غاړه دی. او که په نورو لارو دی نو سخت کاڼې دي، شګې دي، او بره نه نهزوار نوره دی. او په څه به دی؟ نه ریلګاډی شته، نه موټر شته، نه ریلګاډی شته، نه موټر شته، نه چنګچي شته، نه موټر سایکل شته. څه دي؟ یا به پیاده دی، یا به په اس دی، یا به په اوښ دی. پیاده تلل مشکل دی، ګران دی. اوس نن سبا چې د مکې نه مدینې منورې ته خلک ځي نو په بسونو کې دي. او یقین وکړه چې خلک د بس ورلی تم نن سبا غاړه نیک دي. د بس ورلی بس 8 غنټې کې رسی، بعضې 6 کې رسی، بعضې 5 کې رسی، بعضې 9 غنټې، بعضې 10 غنټې کې رسی. نو یقین کوه که د بس ورلی تم نن سبا څو غاړه دی. ایجنټ ته وایي یاره جي د بس په ځای ما له راکوټې ګاډی وکړه، پوټیني ګاډي کې ولګه چې سورلی پکې کمې وي. حالانکې بسونه کم بسونه دي. ستا بسونه د پاکستاني نه دي، هغه رپ نه وایي، رپ. بسونه ټول ایر کنډیشن او داسې ایسیګانې لکه زمونږ د دې په شان دی. او نوي بسونه په سیټونو پلاسټک کور لګېدلی دی. او داسې هم نه چې د 2 سیټونو په ځای 3 کېنوه، 3 په هغې 4 کېنوه، کولو بسونه اعلی. بلکې نن سبا په بسونو کې د غسلخانې انتظام هم شته او دسماتي اوبه هم درته پکې میلاوېږي. لاره کې هوټلو کې مدرېږي، آرامدeh بسونه. او لاره چې کومه جوړه شوې ده نن سبا موټروی اعلی، ستا د دې موټروی نه ښه شته موټروی، هېڅ جم پکې نشته. هغې سره سره بس کې نن څوک نه دی. ما رکوټې ګاډي کې ځي. ما خپل ځاني اوس تلم، زما یو دوست دی په جده کې، هغه ما ته وایي زه ګاډی ما سره به ځې، زه د مدینې منورې ته بوځم. ما یې مه راځه، بلکل را نه شې. زه به ځم خو رکوټې کې به ځم، خو هلته کې یو قسم وي هغې کې 9 کسان راځي، 9 سیټري. بل قسم وي کې 12 کسان 12 سیټري. هغې څه یا تیار ریال اخلي، 4 غنټو کې رسوي. مې زه هغې کې ځم، نه وي هغې کې دې چېرته پرېږدم، زه خپل موټر درولم. ما بس موټر راوسته او داسې و چې دلته نن سبا وزیر اعظم سره مغسې دی، قیمتي اعلی درون 3 کسه پکې مونږ کېناست. یقینه کو په هغې کې م تنګ شوم. ډېرې زر ورسولو، آرامدeh سفر، ښه په قلار، هغې کې م تنګ شوم. نو چې کله هغه 4.5 کیلومیټره پیاده ځې او دغه 4.5 کیلومیټره په اوښ ځې، آها د اوښ سورلي دا ځان له مسله ده. یو ځل په عرفات میدان ته لاړم، ملګري را سره و. نو عرفات میدان کې خلکو اوښانو درولي د سیل دپاره. هغه اوښانو باندې ښه مزېدار اعلی ګدی چولی او د ګدی د پاسه پې قالین تړلي رکوټې، ښه مزېدار یې خشته کړي. او بره پې د ټانګې د ټاپ په شان یو ټاپ هم تړلي یا سوري. او چې کله ورخېږي نو یو ډرم یې ورته اویزان کړي د خپې دپاره، پوړی غوندې په هغې به خپه کېږي نو کې به نه. نو خلک په چکر لګوي چې زه یاره په اوښ مې سورلي وکړه، 15-16 ریاله تیوالي داسې لږې وګرځئ، بیا کوس کې بل خېجئ. ما چې ورته وکتل ملګري په اوښ سورېدل، ما ویل لکه زه خو په جدا نیت سورېږم. مې زه خو په دې نیت سورېږم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اوښ سورلي کړې ده، نو ما ته خو په تورنځو کې اوښ نه میلاوېږي. راشه دا یو سنت عمل وکړه،
نو هغه اوخ والا ته مې وې مې لکه ما په دې اوخ وګرځوه خو مې په دې ټول عرفات کې به چکر راکې. د عرفات میدان 9 میله مربع میدان دی، ډېر اوږد میدان او حدود شته، بورډونه پې لګېدلي دي. ما به په دې ټول عرفات میدان کې ګرځې، څو پیسې اخلې؟ هغه وی 100 ریال 100 ریال 100 ریال ډېر شی دی. ما وی لکه ګزاره وکړه، جوړه مو کړه، وی راځه بس پیسې راکوه دلته 5 ګټم تا به وګرځوم که نه. وی خېجه د اوښ په هغه ډبي مې خپه کېښوده او ور وختم چې پې برابر کېناستم، بره پې ټاپ ته ښه مزېدار پسته ګدی ده او اوښ پاسېده. هغه پاسېدلې ځان نه نخره ده، کله به شمال ته تاوېده او کله ښي طرف ته او کله ګز طرف ته او کله داسې او کله یا خدای هوتې نه غورځېږم. په لویه نخره خو شی پاسېد، ولې اوښ خو کوږ اوږ دی که نه، په لویه نخره باندې اوښ پاسېد. چې پاسېده او اوښ یې روان که او لږ یې وګرځاو، لږ دا چکر یې ورکه، نو ما ورته وی بابا بس دی. نو تا خو ما سره مې پیسې دې خپلې واله خو بس دې ستړی شوم. واپس رالم نو چې بیا هغه کېناسته نو هغه ځان له دماکه وه، ځکه هغه څه بل شان کښېني که نه، هغه سپې څه مخکې وروسته وي او اوچتېږي را خلاصېږي. یاره ته یقین وکړه هغه له خو خیر هغه رانه پیسې مسلې انصافدارو کمې واغېستې، خو چې زه واپس رالم بلډینګ ته نو زما دا ټوټې خوږېدل، دا ټوټې مې خوږېدل. نو ما نه جړا راله او جړا په دې راله ما وی الله زه په دې اوښ لږ ساعت وګرځېدم، 15 منټه او د پاسه پسته ګدی وه او بره باندې ټاپ و، سور هم نه لګېده. الله رسول الله مبارک چې په کوم اوښه سورلي کړې ده یو نرۍ څادر پې د پاسه پروت، ګدی پې نه وه، قالین پې نه و. په دغه اوښ ما پې 5-6 منټه مزل وکړ او رسول الله مبارک پې 450 کیلومیټره مزل کړی. ما د پاسه چتری و، هغه د پاسه چتری هم نشته، اوبه م نه وې په لاره، دشت و بیابان. خدایا چې څومره په تکلیف په دې مدینې ته رسېدلې، زما ټوټې خوږېږي، هغه ته به څومره تکلیف به نو د هجرت څومره سخت سفر، څومره ګران سفر. د دې وجې نه خو قرآن حکیم کې او بالخصوص د مدینې منورې د هجرت ځان له فضایل دي. نو دې سړي هجرت وکړو، د دومره سخت سفر یې وکړو او مدینې منورې ته لاړ. هلته نبي علیه السلام ته یو صحابي راغی، غوږ کې پټې ورته وویل الله رسوله فلانکي خو ښځې له هجرت کړی دی، ګورې خدای دپاره یې نه دی کړی، دې دپاره یې وکړه چې دا ښځې خوښه ده، هغې ښځې د نکاح دپاره هجرت وکړه. وی ښه ښځې دپاره یې وکړه. ګوره اول نمبر نیت خراب شو، اگر چې ښځې له هجرت وکړه نو پکې منځ کې به نبي علیه السلام سلام ملاقات راشي، ابا مبینې، لیکن اول نیت د ښځې دپاره دی. فوراً حضور پاک په دا منبر د پاسه کېناست او صحابه یې راغونډ کړل او یو اعلان یې ورته وکړو انما الاعمال بالنیات. نه عمل د ثواب تعلق ګورې د نیت سره دی، که نیت ته خو عمل به ثواب به ملاویږي، نیت ته ښه نو ثواب به نه ملاویږي. او بیا څه وایي انما لکل امرئ ما نوی، چې کوم سړي څه قسمه نیت وکړه هغه به د هغې ثواب ملاویږي. بیا وایي فمن کانت هجرته الی الله ورسوله، که چا د خدای د رضا دپاره د رسول د خوشحالولو دپاره هجرت وکړو فهجرته الی الله ورسوله، د هجرت د خدای او د رسول په نس قبول دی. او من کانت هجرته الی دنیا یصیبها، هجرت دې دپاره وکړو چې دنیا وګټم، زه مدینې ته غنیمت به راکوي، صحابه پیسې به راکوي، خیرات به راکوي، زکات به راکوي. او امرأة یتزوجها یا ینکحها، یا دې له هجرت کوم چې ښځه په نکاح والم، لکه دغې سړي چې وکړه فهجرته الی ما هاجر الیه، هجرت مردود ثواب نشته. څومره ګران عمل د مکې نه مدینې پورې چې په دې عمل کې د رسول الله مبارک لیدل هم راځي، خو نیت د ښځې دپاره وی ثواب لړ ختم، هجرت دې وکړه 2 پیسې ثواب دې ونه شو. ولې نیت د الله دپاره نه دی، نیت د ښځې دپاره دی. نو عمل چې کوو نیت به چا دپاره کوو؟ چا دپاره؟ چا دپاره؟ الله دپاره. بس الله به خوشحاله. نور به سړی چې می خالي څه ډالي پای دپاره، سوټې پکې راځي، سپیا کې پکې خپله راځي، ډیران پکې په خپله راځي، دا نورې قصې پکې په خپله راځي.
شملیم پکې راځي خو پخپله پکې راځي. خو که چاته دی وي چې کاکا جي میخه دې واغېسته څه دپاره هغه وی یاره سپیا کوله مې واغېسته نو ته ډېر بېوقوف یې ډېر بېوقوف یې. کاکا جي میخه دې واغېسته او څه دپاره یاره پټې مې دی چې لږ ډیران پې زیات شي. کاکا جي ډېر بېوقوف یې. او بل نه تپوس وکړه میخه دې واغېسته او څه دپاره پیو دپاره د هوښیار دی. ښه شی یادوه ښه شی الله دی ښه شی د الله رضا ده. بس دې کې دویمه خبره نشته. اوس نتیجه به سي الله دپاره دې عمل وکړو نتیجه به سي او د الله دپاره دې ونه کړو دغې به نتیجه سي. الله دپاره دې عمل وکړو نو الله به دنیا کې مدد کوي اخر کې به هم کوي. او که د الله دپاره دې نه دی کړی او د بل چا دپاره دې کړي نو دنیا کې هم د الله مدد نشته او اخر کې هم نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی د قیامت ورځ به الله اعلان وکړي سبا وای وی چې چا د چا د پاره عمل کړي اغله دي چې چا د چا د پاره عمل کړي نو اجر مزدوری دغه نه غواړي. اوس مال کړي زه مزدوری ورکوم مال نه دی کړي بل چا له کړي دی هغه نه مزدوری غواړه. نور ته چا سجدې لګولې دي نور نه غواړه. سپومې ته چا سجدې لګولې دي سپومې نه غواړه. ستورو ته چا سجدې لګولې دي ستورو نه غواړه. پیغمبر ته چا سجده لګولې ده عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام نبی علیه السلام بل څوک هغه نه غواړه. عزیر علیه السلام ته سجده پیغمبر غواړه عیسی علیه السلام ته سجده هغه نه غواړه. دنیا کې یو بل نیک سړی بزرگ لوی سړي ته سجده لګولې هغه نه غواړه. هلته ټول الله ته محتاج دی. او چې ما د سجده لګولې ده مال دې عمل کړی دی راځه زه در کوم. خبره خلاصه کړه. دې کې دویمه خبره بیا نشته. اوس یو سړی دی زه به مثال در کم. ما یو خشته باغ ولګاو باغ له ما نوکر ونیوه نوکر له تنخوا ورکوم د میاشتې میاشتې تنخوا ورکوم. نوکر ما ته وي په دې تنخوا کاکاجي د خدمت به کوم انا 40 ګنټې د ما باغ خدمت پکې ولې سهار نه مازدیګره پورې کې او مازدیګر کور ته لاړ شي خو د ما باغ به څوک تاله کړي زما بوټي به تاله کړي مات به کړي زما میوه به خلک یوسي ته به 40 ګنټې په دې باغ کې پروت او څوکیداري به کوې. خوب هم کوه خیر دی دا نه چې ګنې ویښ به جننده ساته ور ته به 40 ګنټې زما د باغ ذمه داري به کوې. تنخوا در کوم یاره جي په تنخوا 40 ګنټې کوم خو زما ښه ده بچي ها تنخوا د 1000 روپۍ 2000 نه جي په 2000 کار نه کېږي کنه زه به نوره مزدوري کوم هلته ښه ده بچي 3000 درې نه 10000 10 د 10000 وال بعض یو 10000 راکې او 40 ګنټې ما نه ډیوټي غواړه. دا ورته ویل که ګورې که پیسو کې کمی وي نور هم در کوم خو ګورې زما د میوې د باغ د بوټي خیال به ساتې چې څوک دې ته تاوان ونه رسوي. بس بالکل چې تنخوا 10000 راکې 10000 در کوم 50000 در کوم ځه خو زما د باغ خیال به ساتې ډېره ښه دی چې ورشي شپږ میاشتې پس او باغ ته وګورې باغ تاله پروت دی څوکیدار پکې دی مینځ کې ټګي کوي او مازدیګر دی هلته دیاړي کوي الله نورې پیدا کوي. سار پکې دی دیاړي کې ځان نورې پیدا کوي. څوکیدار ماښام ماسخوتن بل چا سره ځان نوکر کړی دی پټ ځي هغه هلته هم تنخوا لي ابل نه مخلي. دا سړی چې لاړ و دا باغ نه خلکو میوه شکولې او بوټي خراب شوي رښتیا ووایه پړه به څه تېرېږي خوشحاله به یې که خفه به یې اوهو ظالمه تنخوا دې 10000 کېده ما 10 زره در کړې ما 40 زره در کړې سپېره ما باغ کرلی تباه دې کراله باغ نو خو ما در کوله بل له سلط دی بل له ولې کار کوو که دې پکې اسم کور ته تلي په پیسو نه په دیاړۍ نه اسم تلي بیا هم خفه دی تا ته ما ویل کې نه به ځې دلته به دې کور والا روستي ځان له به دلته بچې روستي کور به دې پکې جوړ کړو ځان په دې به دې زوی کېنولو ته به تلې ولې داسې کړي وله به یې وچوي هو باغ دې تباه که سپېره نه دي شکولې ویلې به دې وراته دا دې څه وکړل. دا شریعت دا دین دا الله مونږ له یو باغ را کړی دی دا مونږ له الله یو باغ را کړی دی یو امانت. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال وابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. دا الله مونږ له یو باغ را کړ ایمان مونږ د ټولو دپاره یو باغ الله را کړی دین او شریعت یو باغ مونږ له ټولو الله را کړی مونږ د مونږ یو باغچه مونږ له ټولو الله را کړې ده امانت ته امانت د خدای مونږ سره لکه باغچه هغه باغبان سره امانت دی او الله مونږ ته ګوره د حفاظت به کې د ایمان به هم کې د مونځ به هم کې د روژې به هم کې مالدار ته وي د زکات به هم کې مالدار ته وي د حج به هم کې د پیغمبر به هم کې د هغه د سنتو به هم کې
د دې پابندي به بالکل کې دا تعالی امانت ما درکا دا به تپوس کوم الله د دې چې کومه بچی سره کوم مال در کوم ډوډۍ در کوم عزت هم در کوم روغ سترګې هم در کوم روغ صحت هم در کوم هر څه در کوم خو هماره دې باغ حفاظت وکړي اوس موږ بل طرف تلالو او د الله باغ مو پرېښود او د انګريز باغ پسې ونښتو او دنیا پسې ونښتو او باغ موږ دقسې نیمګړی پرېښود رښتیا وایه قیامت پر ورځ الله به خبرې کې خوشحاله وي دی مثال شو د الله باغ د ایمان د دې به ته حفاظت کې الله دپاره دوی کې به بل چا بل به څوک نه شریکه په ایمان کې دا الله منځ دی دا غي به ته حفاظت کې دا منځ به الله دپاره کې دې منځ کې بل به څوک نه شریکه او دا منځ کوم چې دا خلک وایي چې ډېر نیک سړی دی او ډېر ښه سړی دی او ډېر عبادت ګزار دی دا کار به نه کې بل ته ښودنې به نه کې الله دپاره به کې زمونږ د علاقلي یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخښي نوم یې نه علم ما به د بدرخیل جومات کې مونځ کوه ډېرې زمانې خبره ده نو په دې لاره به تلم نو مال یو ځل مخې ته راغی دی پل سره مولوي صاحب بېګا خو به ما خدای ډېر لوی فضل کړی د شپې پاڅېدم او تهجد 2 رکعته نفل مې وکړل ما وی خدای او داسې یو خوا بل خوا کتل دا خبره نورو ته م اوروله باید سړی خبره یو سره کوي داسې یو خوا بل خوا ګوري چې نور یې واوري ما یې خدای سره خو کړه ډېر ښه دي کړی شپې عبادت او د شپې تهجد پرې الله ډېر خوشحالېږي بس دا به دا 100 رکعته پکاري ما دا کوشش کوه چې ته کې د دې لاړم سار بله ورځ روانم بیا ولاړو مولوي صاحب په ما خوا بله شپه الله ډېر بې فضل کړی د شپې پاڅېدلی وم تا ته مې 2 رکعته مې کړي یاره جي دا تهجد دا کوم وخت کې پکاري مې دا اخره شپه کې بهتري ډېر دې ښه کړي خدای دغسې بار بار پاسوه چې بل ورځ مې کتل بیا ولاړو یاره مولوي صاحب په ما خو خدای ډېر بې فضل کړی 2 رکعته مې کړي دا مونځ سیک دی کې کم صورتونه به وایم بیا مې ورته قصه وکړه بیا مخلې یو ورځ راغی یاره جي مولوي صاحب په ما خو ډېر خدای فضل کړی 2 رکعته مونځ مې کړی او چې مې خدای ته وګوره چې بیا ونه کې مونږ دې مازغو خوړل په تېر کې به خوب نه درته یا به دې غاښ خوږېده یا به ټوخېدی چې ته پاسېدو 2 رکعته دې وکړو مونږ له دې مازغو خوړل روزانه ولاړې 2 مې کړي 2 مې کړي 2 مې کړي څه چل دی توره دې وکړه خو وبخور نه پاسې څه وبخور له شوې نه پاسې ډیوډۍ له دې وخت نه پاسې یو 2 رکعته چې تا وکړل مونږ دې مازغو خوړل او دې ما راوړی او خلکو ته ما وړی چې ګنې ما خو 2 رکعته کړي توره دې وکړله 2 رکعته دې وکړه 2 رکعته له پاسې 15 منټه دې ولګول اوس په هغې په ما دونه احسانات کوي چې په خدای به یې زه ونه کې 2 رکعته مې دله کړي عمل الله دپاره کوي خدای له کې زما دې قسم په خدای وي چې الله به سره ګنټه په ګنټه مدد کوي دنیا کې به هم کوي آخرت کې به هم کوي یو سړی ماله کوي مزدوري په پیسو یې راله کوي خیراتي هم نه کوي خو لږ په اخلاص یې کوي رښتیا وایي زما به خوښي کې به نه خو او به هم ورکوم پکې به هم ورته لګوم شربت به هم پیس کړم ببوځې به هم ورته وام ډوډۍ به هم ورکړم ولې ما خوشحاله وي ما خوشحاله وي چې زه هم خوشحاله کړم نو چې ته خدای خوشحاله نو خدای به تا نه خوشحاله ما یو سړی مزدوري کوي او ما خوشحاله وي او زه لوبه هم نه ورکوم دوله پکې هم نه ورکوم زه چې ډوډۍ هم نه ورکوم دا به هغه سره زه ډېر لوی ظلم کوم هلکه مزدوري دله کوي تا سره ښه کوي په پیسو یې کوي یا بې پیسو یې کوي ښه کوي نو ته وځه ولې او پکې ورته نه چالو کوې ولې اوبه وله نه ورکوې ولې ډوډۍ نه ورکوې ظلم کوې نو الله ظالم نه چې ته خدای له یو کار کوې او دې لپاره کوې چې الله پې خوشحاله شي نو خدای به دله پکې هم در کوي بجلي به هم درته بلوي لوډ شیډینګ نه راولي بیا او الله به دله اوبه هم در کوي او خدای به دله هر څه در کوي یو سړی نیک صوفي و د هغه په کلي کې یو ونه وه د هغه اونې به خلکو عبادتونه کول خلک هم قمقل خلک دی نو پخوا دلته م یو سوری ونه وه د مشرانو ته پته ده ماشوم به پکې وردن لږه په هغه سوري کې پې په ده سوری شوی دی په هغه سوري کې به وردن لږه پورې غاړه به وځي سوری جوړ شو هلکه خدای ته وګوره نو اونه خو خشاک دی نو سوځی به نو اونه خو تا نه شي جوړولی که نه قمقل خلک دي اونې به خلکو صاحب عبادت کو چا به ورته توره ویزاندول چا به څوک به ترې تاوېدل یو لوی نخره جوړه شوه او قانون دا دی چې زمونږ د خلکو چې څوک یو کار وکړي که نه نو چې بل ورته وګوري چې د خو دا کار وکړه نو دې کې جوړ څه چل هم کوي بلې چولې او پکله کړي یو سړي ورسره چې ته خپه جنګېدلی و ناکړی ټانګ وکړ نو چې بل وکتل نو هغه اوچته کړه نو ټانګ یې ورکړ نو چې بل وکتل نو هغه اوچته کړه نو ټانګ یې ورکړ نو ټانګار شروع شو
خدای پاک هغه ویګنی د ټانک کې سجنت تلان دی نو پولیس والا راغله دغه کې خدای ته وګوره څنګه نو یو کس صادر روانو غلاف ته ویلی داسې غلاف مبارک اوچت کړي په دې حج کې داسې ورولي دا زما دا صادر برکت نو چې یو شروع کی کنه نو شروع شلقه نو شلقه دې کې خو څه چل کار چې کې په سوچ کا یو سړي به غلطي کړي او په غلطه به کوي نو ته هم غلطي کې په غلطه به لګې اون عبادت شروع شو طوافونه دونه شروع شو گناهونه شروع شو دا شیخ الاسلام چې نیک سړی صوفي دوی داس مصیبت ته خلق به منې کول خلق نه منې کېدل او بیا خذو ته نه خدای ساته یو خدای چې وای کنه چې زه خو یا خورې هغهونه لاړم او خپل میکلاو په می خوګې دې ټیک ټاک شو بس خو او خدای خو بیا په کوڅو کې چکریم لګای نو چې بلې ته سبا د خزو هله ګوره بس تماشا کوي چې بیا څومره خزي ورماتي صاحب اون عبادت شروع شو اون کې کفریات شرکیات شروع شو او نخره شروع شو دا صوفي خلق منې کوي خلق نه منې کوي اخره کې تبرګي او چت کو په دوګه کې چې زما او دا ونه وامه چې قصه خلاص شي بنیاد جوړه ختمه کا چې پلارته یو سړی ولا مخاله ورغی ا سړی وته وی مرګري سکه یاره د دې ونه د خلک عبادتونه کوي ته تاویږي دا ونه ختموم د وی خوامه چې قصه خلاص شي دا ته پاګلی ونه وې نه خلک د ونه عبادت کوي سجدي وته کوي ګناه والا عمل کوي وی ګورا ټیک ته چې عبادت هم خلک کوي د ګناه عملم کوي خو ګوره اونه کې خیرم شته کړ خلک صورت هم کینی مې ومته خلک خوري ګړې چيله خانم ورته خلک لاندې کینی سملای مسافرین د سوري لاندې کېږي نو فائدې ته نه ګوري هغه وی وروره دا فائدې بیکار دي لګي دي او تاوان ډیر ځاتې ټول خلک ګمراهان کړل او نو بیا وته سوې سړی دیک بختا څوک بر سره جګړه وکي چې ته په ونه ولې وې جنگ بر سره وکي الکه د ګناه خار خلک کوي ته برګي مې پوګه نه پریدم دا ونه وا خیر سره او ته دلیل وې دیم وې اخره کې هغه ته وې نه پریدم نه شي والے لاول دې زنه پریدم وې تاسو کې سره په جګړه شو چې په جګړه شو دا صوفي صاحب لګي شو هغه درېمګړی عزیز اوچات کو دزمه کې لراو براو یو پلسینه ولې سو ټوپونه وان چې دې خوا شو هغه وته نه دې پریدم د خوارشي او د خو مې راو برولې بیا اوچات کا خانګو کې لاس ورکه بیا راو براو ای بیا نه پریدي بیا اوچات کو بیا راو براو اصلې وته ویل کته درېګا دې ټیک دا طاقت منه خو یو چل لته تا ته ماته جوړه دا ونه مو اندې خلق سوري ته مسافر کې نه او ونه بوت اونه د ولې وې او دا سوکا طالب زهر سار یو شر پیدا کوم پلان کې دې کې به پرتای بس دغه هغه شر خدای باندې خوراک کوا بچو باندې کوا خیراتونه هم کوا صدقې هم کوا او خلکو ته وایي کنه چې دا عبادت مکوي دا نیکی کوا او اگر اشرف خو دینار د سرو زرو پون تا ته په ملاويږي بس هغه نیکی کوا او چې دا اشرف اوریدل کنه نوړې لګون دی او خوېدا پیسو تاسو کې ته ټینګې دي اړې نارام شو یاره واقعي دا د مخوي رښتیا دا ونه ولې وام صورت خلک کینی ګورو بل راوونه او دا خلک مسافر متکینی او میوام د پکې زبر ټیک شو شرپې به کم دي پلان کې دی کې وپرته سار چې پاسې دوی کتل شرپې پرته بلو چې بیا پاسې د غزل شرپې پرته بلو بیا پاسې غزل شرپې سړې سور کې دي بس خدای منګ سکو پاونا خلق عبادتونه کې خدای دې ټول سره دوزخ ته بوزي موږ ته شی ملاويږي روپے ملاوي موږ په خدای سکو نصیحت وکاو خلکو ته کنه بلو چې وکتل چې ازل ورغه خخته وجد کړه اشرفه نشته هغه اشرفه خو باندې بل ساره وکتل اشرفه بیا نشته چې نشته کور تلاړو تبرګه پوګه کا هونه وام کراغه غسلې وته بیا ولاړو څکه به بداونه وام نه پرېدم نه شیواله وی خوار شیخ بروز مم سوپړه قواله وی اور برول مې وی خوار شیخ بس په جګړه چې په جګړه شو هغه سره لګي شو او سوپی سے بوچت کوم کې لرو برو ته نشواله ته به وام دی بیا ته بوچت ک به خانو کې لاس ور کوراوي برو بیا بیرو برو دی وته سره ویلکا اونه بسره دی خپل کار وکي خو دارته وایا چې بلوس خو ستاله کبادي و به چې به موچت له وبمه هو برولې دنو خو خوارشي دنه بشیر جان جوړ شوی دی لوی غردنه جوړ دی
زدی مال دی اور میک مات کو برباد دیکھلم او تو دې انسان نیم شیطانیم خوا شیطانیم ابر اوس چې ته روان وې نو خدای له روان وې کار دی الله د پاره نو زستا مقابله کې نشم ټینګېدی او نن چې روان یې خدای له نه روان اشرفه بنده شوې ده هغې له روانې نو د خدای مدد نن تا سره نشته بل د خدای مدد ده زما به دې خبره پوه شوې حضرت علی رضی الله عنه او د یو کافر مقابله لاله چې راله علي صاحب خو بهادر تاسو ته شعر خدا وای اسد الله د الله زمری په جګړه شو علي صاحب دا سړی چې دی نو اوچته کو ځمکې راو برو او پسینه کېناس او تورې راواغشتو سټې ته پرې کو هغه سړی څه چلو کو هغه د الله نه د حضرت علي صاحب په مخ لاړې ټوکړې چې لاړې ټوکړې علي صاحب نه پاسه نه بل وخت بګور مرګرو ته عجیبه سړی دې پرې خو ده مونږ خو وی چې لاړې د باندې ټوکړې نو اوس به سره تسلو وکې اوس خو به یوازې سر پرې کول نه سر من به ته وباسه وی نه 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 داسې نه ده په وختي مې د خدای د پاره راغورځولیو پیغمبر ته کنزل کړي د خدای د پاره مې راغورځولیو اوس چې را باندې لاړې ټوکړې نو د ځان جذبه مې پیدا شوه چې د مال دې په مخ لاړې ټوکړې په دې وجه دې وجنم نه نه د خدای د پاره خبره ختمه شوه ځان د پاره شوه نو بس پرې مې ښوده بل ځای به بیا ګیر کم د خدای د پاره بیا به ورسره ګوره سړی خدای مسلمان کړ سړی وګوره هغه سړی الله پاک مسلمان کار چې کوو مونږ چا د پاره به کوو الله د پاره بس دنیا کې به هم الله مدد کوي آخرت کې خود دې خو دنیا کې دې الله مدد کوي او کدا خدای د پاره دې او زما قسم په خدای صحابو کې دا صفت او زما قسم په خدای رسول الله مبارک دا صفت